له پلازمینې کابل شاوخوا 255 کیلومتره لیرې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د څه باندې 23 میلیونه افغانیو په ارزښت د کندوز په سیند د یو پله د جوړولو چارې پیل شوي چې ټول لګښت یې د ځایي خلکو له لوري ورکول کیږي او په جوړېدو سره به د 15,000 کورنیو ستونزې حل شي. د بغلان ولایتي اداره وایي چې یاد پل 43 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري چې خپلو امکاناتو ته په کتو به دوی هم له ځایي خلکو سره د یاد پل په جوړولو کې مرسته وکړي. نن الحمدلله تاسې وینئ یو پل افتتاح کیږي چې په دا تیرو کلونو کې بالکل دلته پل نه و او دا ولس ډېر نامحرومه پاتې و. اوس الحمدلله دغه پل چې دا افتتاح سو تخمینا په دې باندې 23 میلیونه افغانۍ کم و زیات لګښت راځي. نو موږ امارت اسلامي الحمدلله دې سره پوره همکاري کوو او خوشحاله یو په دې باندې چې دغه خلک تخمینا 15,000 کوره او ډېر کلي له دې د دوشي ولسوالۍ سره عمومي د شارع سره وصل کیږي. د بغلان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د ولسي خلکو دغه اقدام چې دوی د وطن د آبادۍ او ښېرازۍ لپاره یې مټې رنغښتې دي هرکلی کوي او دوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی دی. بعد له فتوحاتونه زما په خپل فکر سره دا ول ځل ده چې په بغلان کې ولسونه راولاړېږي د وطن په آبادۍ دپاره مټې رانغاړي او هغوی د وطن د آبادۍ او د ښېرازۍ دپاره کار کوي. د دوی دا کار قابل د تقدیر ده. اسلامي امارت په ټوله کې خاص کر د ولایت رهبریت هر هغه کارونو ته ژمن ده کوم چې د ولس په خیر باندې وي، د ولس په ګټه باندې وي، که د تعلیم په برخه کې وي، که د صحت په برخه کې وي، که د آبادۍ په برخه کې وي، که د امنیت په برخه کې وي. د سیمې خلک شکایت کوي چې د پل د نشتون له امله د دوی ناروغان پر وخت روغتونونو، زده کوونکي، ښوونځیو او حکومتي مامورین خپلو دندو ته نه رسېدل. ځکه اړ شول چې په خپل لګښت د پل د جوړولو کار پیل کړي. د سیمې د خلکو په خبره چې د یاد پل په جوړېدو سره به زرګونو کورنیو ته اسانتیاوي رامنځته شي. دلته موږ په دې مشکلاتو راټول سوي 2.5 کاله څه زیات څه کم موږ په دغو اوبو پورې وتلي راپورې وتلي هلکان ماشومان اوبو وړي دي، حتی الوسه وړې نجونکۍ اوبو وړي دي، مریض هم په کټ کې پورې ایستلی راپورې ایستلی دی. چې دا پل جوړ شو دلته مریض هم شفاخانه راته نږدې ده، سړک راته نږدې دی، مکتبونه راته نږدې دي پورې غاړه. نو زمونږ مکتبونه، مریضان، هلکان دا ټول یو اساني ده. د والي صاحب نه خواهش کیږي، د اقتصاد رئیس صاحب نه هیله کیږي، نورو مجاهدینو مشرانو نه هیله کیږي چې په هره طریقه چې خپل وس مطابق کولی شي موږ سره همکاري وکړي تر څو دا کومه اراده چې موږ په مخ بیایو دا پکې کامیاب شو او خپل مقصد ته ورسیږو. د یادونې وړ ده چې د هیواد په ډیرو لویو پرتو سیمو کې د ښوونځیو، پلونو، پلچک، جوماتونو، سړکونو، برېښنا او اوبو نشتون لا هم هغه ګواښونه دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. عبیدالله حیدرزی، CMG، دوشي، بغلان.